السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. په دې هیله چې راته روغ او جوړ به وئ او تل مو د صحت کلي په تن وي. په دې ویډیو کې به زه تاسو ته د روژې مبارکې طبي ګټې تاسو ته بیان کړم چې د صحت لپاره څه ګټې لري. دا چې روژه په مسلمانانو باندې الله تعالی فرض کړې ده چې په کال کې به یو میاشت مسلمانان روژه نیسي. د دې ډېرې ګټې دي. کوم کار چې موږ الله تعالی موږ کوم کار ته هڅولي په هغه کې ضرور ګټه وي او کوم کار څخه چې موږ منع کړي یو په هغه کې ضرور هغه کې نقصان وي. ځکه الله تعالی کوم شیانو باندې چې الله تعالی پوهیږي په هغه باندې هیڅ انسانان نه پوهیږي. نو روژې چې دي دا د انسان یا د روژه نیول د انسان لپاره ډېرې طبي ګټې لري. د انسان وجود لپاره طبي ګټې لري. په نړۍ کې هغه کسان چې دوی مسلمانان نه دي دوی غیر مسلمانان دي په کال کې یو میاشت دوی روژه هم نیسي. په دوی باندې دوی الله تعالی انسانانو ته امر کړی چې تاسو باید روژه ونیسئ. خپل احکام هغه کسان چې چا د الله تعالی امر نه دی منلی چې هغه غیر مسلمانان دي هغه د خپل د صحت او د روغتیا د حاصلولو لپاره په کال کې یو میاشت روژه نیسي. که چیرې کوم انسانان چې یو کال دوی خوراکونه کارونه هر ډول کوي په د دې لپاره د انسان وجود هم استراحت ته ضرورت لري، استراحت ته اړتیا لري. دا استراحت باید په کال کې دوی ترسره کړي. که چیرې مثلا موږ څلرویشت ساعتونو کې یو روژه په جریان کې چې شپه ورځ کېږي 14 ساعته یا 18 ساعته په ځینو هېوادونو کې روژه کېږي. خوراک ونه کړو 14 ساعته خوراک یا 18 ساعته روژه ونیول شي دا خوراک ونه شي نو دې په صورت کې انسان داخلي اعضاوې په استراحت سبب کېږي چې دا استراحت د بېلابېلو ناروغیو څخه مخنیوی کوي. مثال په ډول سره کله چې یو څوک یې رامړ ټوکړل موږ وخورو معدې ته ورسیږي په خپله وظیفه ترسره کوي. معدې وروسته پانکراس هم خپله دنده ترسره کوي. پانکراس وروسته ینه هم خپله دنده ترسره کوي. ینې وروسته صفرا هم خپله دنده کولمې حتی راځي چې د استراحت نشي کولی. معده که چیرې معده په هر وخت موږ خوراک کوو زیات خوراکونه کوو دا خوراک د دې سبب کیږي چې د زیات په معده باندې فشار راځي او دباو سبب یعنی زیات خوراکونه ډیر بوج په معده باندې راوړل دا د معدې د بېلابېلو ستونزو یا ټولو د ناروغیو سبب کیږي. د دې وروسته ینه ده. ینه باندې کله چې کوم خوراک وشي د ینه خپله دنده ترسره کوي چې د دې دندې په نتیجه کې ځینې خلک چې ینې ته ځیګر هم وایي یا کبد هم ورته وایي په خپله دنده ترسره کوي. کله چې که څوک یو څه خوراک ونه کړي ینه د هم د استراحت سبب کیږي. د ینې سره وروسته کوم بایل یا صفرا چې ورته ویل کیږي دا هم په دې کې استراحت رامنځته کیږي یا د دې صفرا د کموالی په انسانانو کې د بېلابېلو ناروغیو ستونزو څخه ژغوري. بل تاثیر د انسان په عصبي سیستم باندې دی. عصبي سیستم کله چې انسان په روژه کې یوازې د یو الله تعالی لپاره متوجه وي یو د الله تعالی فکر ورسره وي د عبادت فکر ورسره وي په دې وخت کې روژه نیسي اودس کوي او لمونځ کوي په منظم ډول سره چې په دې وخت کې د انسان د وینې توازن یا د بلډ سرکولیشن دا توازن د وینې دوراني سیستم توازن کوي چې د توازن په نتیجه کې په سم ډول سره اعصابو ته وینه رسیږي چې د اعصابو د سکون سبب کیږي. نو که چیرې بل په روژه کې هر مسلمان دا فکر کوي چې زه روژهدار یم هر ډول فکرونه نه کوي چې د هر ډول فکرونو څخه بچ وي نو په دې وخت کې نور فکرونه د انسان ذهن ته نه راځي هم د اعصابو د سکون سبب کیږي. بل تاثیر د انسان په هضمي سیستم باندې مهم وښوده یو څه نور معلومات چې انسان په وجود کې بایوکیمیکل چینجز رامنځته کیږي هغه زیرمې چې د انسان په وجود کې رامنځته کیږي. د نړۍ اکثره خلک اوس په دوی یا وروسته پاتې هیوادونه چې په دوی کې ډېر ناروغۍ رامنځته کیږي د ناسمې غذاوو له امله رامنځته کیږي. موږ چې کله غذاوې د موږ هیواد خلک چې کله کوم غذاوې خوري کوم شیان خوري زیات په دوی زیات خوراک کوي د خپل حد څخه زیات خوراک کوي. دا که چیرې فزیکي کار د ترسره که دا په مصرف رسیږي که کار د ترسره نه که دا په انسان په وجود کې زیرمه کیږي چې دې زیرمه په نتیجه کې یو زیرمه اخر وروسته بیا د دې غذایي موادو د کوم مواد چې بایوکیمیکل مټریل چې دي دا انسان په وجود کې د زیاتوالی سبب کیږي چې انسانانو ته بېلابېلې ناروغۍ رامنځته کیږي. چې دې لپاره باید فزیکي کار ترسره نشي باید روژه ونیول شي. روژه چې ونیول شي نور خوراک ونه شي هغه شیان چې انسان په وجود کې زیرمه دي د هغه په مصرف رسیږي د هغه کموالي سبب کیږي چې د کموالي په نتیجه کې انسان د ناروغۍ څخه ژغوري.
مثال په ډول سره انسان په وجود کې به کیمیکل چینجز چې کوم رامنځته کیږي په دې کې د روژې اغیزې د بدن پر اوبو او نور عناصرو باندې څه ډول دي؟ سوډیم، پوتاشیم کلوراید، کاربوهایډریټ. دا هغه مواد د انسان په وجود کې که چیرې څوک زیات هر وخت خوراکونه کوي د دې زیاتوالي سبب کیږي چې سودیم، پوتاشیم کلوراید، کاربونیټ هر یو ډول خطرناک ناروغۍ رامنځته کولی شي. نو دا ناروغۍ او د زیاتوالی سبب کیږي، خو د روژې په وخت کې کې تغیرات رامنځته کیږي او دوی نه زیاتیږي. دویم د روژې ژور اغیزې پر خوراکي اجزاو لکه کاربوهایډریټ، پروټین، شحمیات یا ورته فاټ ویل کیږي، میتابولیزم، انرژي. دا ټول کله چې څوک خوراک کوي د انسان په وجود کې زیرمه کیږي، خو کله چې روژه نیسي د روژې په وخت کې دغه زیرمې بیرته په مصرف پیل کوي چې د دې مصرف په نتیجه کې د انسان د خطرناکو ناروغیو څخه ژغوري. د روژې اغیزې د هاضمې په رطوباتو باندې هم زیات تاثیر لري. دا د روژې مهمې ګټې مې تاسو ته بیان کړې په دې هیله چې خوښې شوې مې وي، او که خوښې شوې مې وي ضروري لایک یې، که کومه پوښتنه کومنټ یې کړئ، او دا ویډیو د هم د نورو پښتنو ملګرو سره شیر کړئ. د ویډیو کتلو څخه مننه.